طالبان وایي بندیان مو له پروسې سره سم نه دي خوشي کړي، نه یې منو. نن درته جالب راپور لرو، هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او سهار میډیا چینل درسره سبسکرایب کړئ. وسلوال طالبان وایي دوی د هغو بندیانو خلاصون نه تاییدوي چې له پروسې سره سم نه وي خلاص شوي. وسلوالو طالبانو تازه د افغان حکومت له لوري د 100 بندیانو پر خوشي کولو غبرګون ښودلی دی. افغان حکومت تېره ورځ د ولسمشر یو فرمان له مخې د طالبانو 100 زندانیان خوشي کړي دي. خو تازه د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی له امریکا سره هوکړه لري او په دې هوکړه کې د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره ځانګړې پروسه په نظر کې نیول شوې ده. د ده په خبر هغه زندانیان چې له پروسې سره سم نه خوشي کېږي دوی ته د منلو وړ نه دي. د ویلي چې پلاوی یې له کابل وتلی دی او د همغړۍ له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشي کولو پر سر خبرې حتمي شوي دي. افغان حکومت بیا ویلي چې د سولې او زندانیانو خوشي کولو ته ژمن دي، خو دا هر څه خپل مراحل لري او پر ډیرو مواردو باید په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي.